سلامونه د همکار کرکټ نیوز ټولو درنو لیدونکو ته کابل کرکټ لوبغالي کې هم چیرته چې هم دا اوس د سپین غر او میسانک لوبډال ترمنځ په زړه پورې سیالي روانه ده. دا سیالي د نندارچیانو بغیر نه دي، زرګونه نندارچیان دلته راغلي دي. نندارچیانو ترمنځ له یو شمېر ځوانانو سره ناست یم، دوی سره به خبرې ولرم. سلام، ستړی مه سې، په خیر راغلی. نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه راغلی؟ نوم مې ذاکر الله ده، د پاکستان نه راغلی یم د شپږیزې لیدل لپاره. ښه، ډېره ښه ده. څومره د خوښۍ احساس کوې چې دلته خپل وطن کې د امن په فضا کې خپل ملي اتلان له نږدې نه ګورې؟ ډېر ښه احساس لرو، خپل اتلان ګورو له نږدې نه او ډېر خوشحاله. ډېره مننه. د خوښې لوبډله دې په شپږیزه لیګ کې کومه یوه ده او د خوښې لوبغاړی دې څوک ده؟ ما عمو لوبغاړې ده او یو خوښې لوبغاړی مې ده راشد خان. که ډېره ښه ده. که راشد خان سره درته د لیدو زمینه برابره سي او سره ووینې، لومړۍ خبره به د راشد خان ته څه وي؟ لومړۍ خبره مې زه به ډېر ښه احساس ولرم او ورسره نږدې نه ملاقات وکړو. ښه، ډېره ښه ده. که د لوبغاړي په توګه په زړه کې یو ارمان ولرې او دا زمینه درته برابره سي، یعنې چې دلته په شپږیزه کرکټ لیګ کې ته ولوبېږې، کومې لوبډلې سره به ولوبېږې؟ زه د عمو لوبډلې سره. ډېره ښه ده. عمو لوبډله ډېره یادوې. په عمو لوبډله کې د خوښې لوبغاړی څوک ده؟ عمو لوبډله کې عمرزی. ډېره زیاته مننه. ترڅنګ مې یو بل ځوان ناست. سلام، په خیر راغلی خپرونې ته. مننه کوم، خیر وي. سلامونه د همکار تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. ډېره زیاته مننه. کابل کرکټ لوبغالي ته راغلی، د زرګون نندارچیانو ترمنځ دغه د کرکټ سیالۍ ننداره کوي. څومره د خوښۍ احساس کوي؟ ډېر د خوښۍ احساس کوم چې تاسو سره ناست یم او خپل اتلان له نږدې نه تعقیبوم او ګورم. ډېره مننه. تا د خوښې لوبډله کومه یوه ده؟ ما د خوښې لوبډله خو بندي امیر ده او د خوښې لوبغاړی خو مې تا ته بهتره معلومه ده چې ګلبدین نایب ده. ګلبدین سره که ته ووینې او دا د لیدو زمینه درته موږ برابره کړو، څومره به د خوښۍ احساس کوې او لومړۍ خبره به د ګلبدین نایب ته څه وي؟ چې ورسره مخامخ شم ډېر د خوښۍ احساس به کوم، بیخي زیات، ځکه چې دا ما له ډېر وخت نه ارمان ده. د افغانستان په ټیم کې ما دوه لوبغاړي خوښېږي، یو محمد نبي او ګلبدین، او چې ګلبدین سره زه ووینم لومړۍ خبره به بیا نو ګلبدین نایب ته ډېر زیات خوښېږي. له کومه وخته ګلبدین نایب تعقیبوې او کوم داسې اننګز ده چې ګلبدین په تا د خوښې لوبغاړی ګرځېدلی؟ ګلبدین خو زه له ډېر وخت نه تعقیبوم او ما ته خوند هغه وخت کې راکړی ده کله چې موږ له هند سره لوبه وه او هغه لوبه کې بیا دوی ډېره ښه کارکردګي وکړه. هغه موږ میچ بیا هغه سو مساوي سو، بیا موږ هغه چې وکړو سوپر اوور. که څه هم هغه لوبه موږ بیا هغه کړه وبایلله، خو دوی پکې ډېره ښه کارکردګي وکړه د هند خلاف. ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړې. خوشحاله اوسې. مننه، ژوندی اوسې. همت.